د پاکستان په میډیا کې دا خبر چلیږي چې په ملا هیبت الله باندې د هغې خپل یو باډیګارد حمله کړې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 14 نومبر کال 2015 چې د پنجشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن موضوعات نړیوال موضوعات هم دي، سیمه ییز هم دي، د افغانستان متعلق هم دي، ستاسې پوښتنې او تبصرې هم پکې شامل دي. او خبر به نن برعکس د نور وخت نه د افغانستان نه به شروع کړو ځکه ډیر مهم دي او دا چې حقیقت لري نه لري، تایید شوي دي که نه دي شوي، خو مهم دي لپاره دی چې د پاکستان په میډیا کې لګیا د دغه خبرې پروپاګند کیږي او دې ته لمن وهل کیږي او د عوامل څه دي، ولې دوی دا کار کوي، په ده باندې به هم یو تبصره ولرو. لومړی خبر ټول نه مهم دا دی چې د پاکستان په میډیا کې دا خبر چلیږي چې په ملا هیبت الله باندې د هغې خپل یو باډیګارد حمله کړې ده او غوښتي چې په تیغداره چاړه باندې وی وهي او وی وژني، چې په دې کې بل باډیګارد دا صحنه لیدلې ده او دا باډیګارد چې حمله کوله دی ویشتی دی، دی وژلی دی او ملا هیبت الله زخمی شوی دی، خو داسې نه دی زخمی شوی چې ژوند ته خطر وسی. او بل دا دی چې بیا ډاکټران راغلي دي معالج او ویلي دي چې د خطر نه بیرون دی او هغه کوم ضروري معالجه چې وه هغه کړې ده. دی دا پروپاګند ولې کوي، ولې دی دا ادا کوي؟ لپاره دی چې دوی په منځ د صفوفو د مجاهدینو کې او په افغانستان کې دوی غواړي چې پیسه برېښنا واچي او نظام تضعیفه کړي، بې اعتباري راولي او بې اعتمادي ترمنځ کې او د دې نه استفاده وکړي چې هغه شومو اهدافو ته چې پاکستان تر ننه نه دی رسېدلی هغه ته ځان ورسوي. ځکه چې اوس دوی په دې پوهېږي چې کوم موازینه چې دوی د خپل په ګټه باندې فایده اوچتوله نن د هغې په خلاف شوی. کله چې د هغې په خلاف شوی دی نو هغه اوس ځان ته دی خطر ګڼي او د همده له بابت نه دوی په دې پوهېږي چې دا مرجع د فتوا ده او که فتوا یې صادره کړله د پاکستان وضع خرابېږي. په همدې بابت باندې که چېرته دا خو واقعیت نه لري ځکه چې خپله پاکستاني میډیا هم دا وایي چې دا خبر موږ نشروو خو دا تصدیق شوی یا رد شوی نه دی، دا په خپله وایي. مګر څنګ کې دا خبر هم کوي چې پاکستان غواړي چې د علماو یو لویه نړیوال کنفرانس په پاکستان کې راوغواړي او د افغانستان په خلاف باندې فتوا وتینه واخلي. دی دا کار دغه چې وایي چې ملا هیبت الله د وژلو اقدام شوی دی یا وژل کیږي دا څه لپاره کوي؟ لپاره دی چې دوی د ملا هیبت الله د فتوا نه یریږي، ځکه دوی په دې پوهېږي چې کومه فتوا دوی راغواړي چې هغه صادره کړي، که هغه فتوا صادریږي او په مقابل کې د ملا هیبت الله فتوا را صادریږي نو په هغه وخت کې بیا هغه فتوا ارزښت نه لري، هغه نړیواله فتوا له منځه ځي، ځکه چې ملا هیبت الله ځان ته امیرالمؤمنین وایي او دلته د اسلامي شرعي نظام په حساب بانی دی او په نړۍ کې ټولو ته دا ثابته ده چې د افغانستان کې اسلامي نظام د قایمېدلو کوشش روان دی او ملا هیبت الله امیرالمؤمنین دی. بنان د نړۍ دا ساختګي علما چې بیا راځي دا بیا ارزښت نه لري. نو پاکستان د دې نه یره کې غواړي چې ملا هیبت الله یا حذف شي یا ورته داسې شي چې زخمی شي شفخانې ته لاړ شي او دوی د علما راوغواړي او دا فتوا صادره کړي. که دوی دا کار وکړه دوی خپل بیا یو ځل بیا په توبرګي وهي، ځکه چې چېرته د افغانستان علماو فتوا صادره کړه بیا د پاکستان علما، د بنګلادیش علما، د هند د دیوبندي علما دا بیا د اسلامي امارت فتوا پسې ځي، نو هغې وخت کې پاکستان لوی بایلونکی به وي. خو دا چې دا خبر تر کوم حده صحیح دی نه دی تایید شوی، تاییدیږي یا نه تاییدیږي، خو چون عاجل خبرو د پاکستان په میډیا کې روان دی او ما کلیپونه هم ځان سره حفظ کړل لپاره دی چې ما تقدم که څوک یې وغواړي چې زه ورته ولیږم چې دا خبر دی نشر کړی دی نو دا مې تاسو سره شریک کړ. راځم دویم خبر چې د دې خبر په اساس باندې ویل کیږي تصمیم نیول شوی دی، هغه دا دی چې ملا عبدالغني برادر د اقتصادي امورو نایب رئیس الوزرا دا حکم صادر کړی دی چې د پاکستان نه دوا، ادویات او هغه بعضې جنسونه چې راتلل دا د ممنوع قرار شي، نور به نور نشي راتللی
افغاني تجارانو ته دا حکم کړی دی چې پس له دې نه دوی باید 3 میاشتو کې دننه خپل تجارتي ټول امور د پاکستان نه راټول کړي چې پس له دې افغانستان به خپل سرحد بندوي او دوی به د پاکستان سره هیڅ نوع مراوده نه اقتصادي نه دغه هیڅ رقم به ورسره نه ساتي. ویل کېږي چې دغه حکم هم ملا عبدالغني برادر د دغه واقع د ملا هیبت الله د حملې نه پس کړی دی ځکه دوی په دې دغه شوي دي چې دا حمله کېدی شي د ISI د کسانو په ذریعه چې دلته د مداخلت کوي دا شوی دی. نو که چېرته موږ دا سرحدات بند کړو او قیودات ولګو نو د ISI به ونه شي کولی چې افغانستان ته راننوځي او مشرانو ته خطر پېښ کړي او امنیت به 100% د دې سیمو ونیول شي. نو ویل کېږي چې دا په دې اساس باندې دا فیصله شوې ده. خو که دا فیصله په هر اساس شوې ده افغانانو دې ته ښه راغلاست ویلی دی. افغانانو ویلي چې اول ځل دی چې یو مثبت قدم اخیستل کېږي، اول ځل دی چې د پاکستان په خوله باندې یو څوک وهل کېږي او ولو که دا د افغانستان خلک د ولږې او د مشکلاتو سره به مخ کړي، خو خبره دا ده چې افغانستان خلک وایي چې دې ته حاضر دي چې دا ولږه قبول کړي، خو د پاکستان دا کوم رضالت چې د افغانستان په مقابل شروع کړی د ده مخنیوی په هر لحاظ سره لازمي دی او افغانان باید د ده مخه ونیسي. دا یو ډېر مثبت دغه دی. نو دا دوه مهم خبرونه چې د دواړه د افغانستان لپاره حیاتي دي، د پاکستان سره مراودې قطع کول او خپل کومکونه، خپل اقتصادي مراودې د منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان او د ایران او د چین د لارې نه فعالول، دا د افغانستان لپاره یو لوی بدلون دی. د افغانستان اعتماد به بحاله شي او افغانستان به وشي کولی چې د پاکستان په باندې چې دا دومره کلونه زموږ د ترانزیت دغه هغه به د منځه لاړ شي او د پاکستان دغه خوب چې زه دروازه بنده کړم ستا ته ژوندی نه پاتې کېږي، دا به خپل دغه به مرګ ته یعنې خپل ځان سره به دا شی ارمان به ویسي. راځم مخکې دې نه چې نور مسایل دغه کم د پاکستان متعلق دوه خبره چې پرون موږ تاسو دغه کړل د واني او د همدارنګه د کیډټ کالج باندې د حملې او د اسلام آباد د دې پرله دوو ګروپونو جمعیت الاحرار پاکستان او اتحاد المجاهدین د پاکستان د دوو دا په غاړه اخیستی دی او دوی ویلي دا عملیات چې شوي دي په اسلام آباد کې او په نورو سیمو کې دا دوی کړي دي، بنان دا مسؤلیت هغوی اخیستی. کله چې پاکستان دا خبره کوي دا خوارج افغاني دي او افغانستان کړی دی، دا په خپله غلط ثابتېږي ځکه دا ګروپونه په پاکستان کې موجود دي. بله غټه خبر دا ده چې په دیر اسماعیل خان کې نن هم یو ځلې بیا لویه جګړه شوې ده، 100 ساعته دوام کړی دی. په دې کې پاکستان پوځ ته ځاني او مالی زیان رسېدلی دی. ویل کېږي چې د بنو او د باجوړ د حکومت سره اړیکې قطع شوي دي، کنټرول د مجاهدینو لاسته ورغلی دی او په ښار کې د مجاهدینو ګزمې ګرځي، چې دا انشاءالله دا ډېر ښه علامت دی چې د پاکستان د سقوط ابتدا ده. دا ښارونه چې سقوط کوي ورو ورو دا به نیول کېږي او انشاءالله د دې سره که دافع هوا سیستم هم د مجاهدینو لاسته ورغی بیا به د پاکستان تیاري دې خوا نشي راتللی او د ځمکې نه د مجاهدینو مخه څوک نشي نیولی. په نړیوالو موضوعاتو کې د چین نوي یو رادارګریزه جنگي تیاره چې بالکل نوی ماډل دی په نامه د GJ11 د دغه کړی دی، ویلي چې دا به ایران ته ورکوي، چې دا غربي نړۍ بالخصوص امریکا یې سخته وارخطا کړې ده او د دې په مقابل کې احتجاج یې ښودلی چې چین ولې ایران تسلیحاتي دغه همکاري ورسره کوي، زموږ په مقابل کې تقویه کوي. ځکه اسرائیل او امریکا دا لوبه ده چې یعنې ما ته مقابل کې څوک مه تقویه کوه، پرېږده چې ضعیف وي چې زه یې ووهم، لکه د پاکستان چې افغانستان وایي باید اسلحه ونه لري چې زه کله غواړم حمله وکړم زه یې ووهم. نو دا کومه لوبه شوه چې ته ځان ته تسلیحات برابروې بل به یې ځان ته نه برابروي. دویم نړیوال خبر دا دی چې اسرائیلو د هغه د شرم الشیخ د توافقنامې نه مخ اړولی دی او ویلي دي چې موږ هیڅ نوع تعهد امریکا ته نه دی ورکړی چې موږ به د رفیع دغه چې دي په حساب اسیران او هلته چې څوک د اسارت لاندې دي محاصره دي دا به موږ خوشي کوو. لیبرمن د حزب لیکود حزب مشر چې دی همدغه نتنیاهو د ګوند مشر دی، هغه په نتنیاهو باندې نیوکه کړې چې د امریکې سره د حماس د اسیرانو چې په تونل د رفح کې بندي د ده سازش او دغه یې کړی دی او نتنیاهو دا ویلي چې نه دا ما سازش نه دی کړی، زه دا نه ورکوم او ما امریکا ته هم داسې کوم تعهد نه دی ورکړی چې زه به دا خوشي کوم. د ده معنا دا شوه چې د شرم الشیخ کوم یو چې ټرمپ یې نازېده هغه
نقش پر آب شو، یعنی د اوبو نقش دی جوړ شو او دا د منځه لاړه لپاره دی چې هغه دا ویلو چې دا تعهدات به حفظ کیږي او نتنیاهو وایي چې ما دا تعهدات نه دي کړي، زه ورته هیڅ کوم احترام نه لرم، یعنی دا ما نه دی امضا کړی، بس امریکا امضا کړی، عربانو سره دی پیږي، عربان زه خپل کار کوم، چې دا د امریکای لپاره ډېر یو لویه صدمه ده. همدارنګه د اسرائیلو کلنۍ د نظامی بودیجه تصویب شوې ده 4.15 میلیارډ ډالر د کال 2018 لپاره د په دې کې 2.18 میلیارډ ډالر صرف د ایران د جنگ لپاره د حکومت نه غوښتي دي، چې هغه کې وزیر مالیه ورته ویلي دي چې زمونږ حالت د نظام دومره ښه نه دی، دومره غټه بودیجه چې تاسو اخیستې ده او په بې ځایه بعضو ځایونو کې لګولې ده، بې ځایه بعضې خریداريګانې او تعهدات هم بعضې ځایونو سره کړي دي چې دا نو په کار، نو هغوی په دې سر باندې ورسره دا وکړي دي خپل د اردو سره چې تاسو خپل مصارفو دا باید کم کړئ، دغه بودیجه مونږ نشو درکولی ځکه مونږ کسر د بودیجې سره مخ یو. یعنی اسرائیل غواړي چې د بودیجې دغومره چې ده دې کې 2.18 میلیارډ علاوه د ایران په متعلق دغه کې چې تر څو د جنگ ته وشي کولی ادامه ورکړي. ویل کېږي که دغه بودیجه ورکړل شوله ممکن چې اسرائیل ډېر زر په ایران باندې برید وکړي. دویم نړیوال ډېر مهم خبر دا دی چې ما پرون تاسو ویل چې اکان فیدان د ترکیې وزیر خارجه د الجولانی د سفر سره سم امریکای ته ځان رسولی او الجولانی و اکان فیدان او مارکو روبیو سره یو ځای یو ناسته کړې وه، خو پس له هغه نه چې کله د اکان فیدان غوښته چې په هر موضوع کې هلته خبر وسی او په هر جریان کې وسی ځکه چې هغه د فکر کوي چې الجولانی زمونږ بغل بچه دی، مګر الجولانی دا ورته ثابته کړه چې دا د بچی نه دی، دا د CIA بچی دی او د امریکا سړی دی. بنان هغه د ټرمپ سره یو په یو ناسته وکړله چې د بندو دروازو تر شا وکړله او په دې ناسته کې هیڅوک ناست نه و. دا د ترکیې لپاره باعث تشویش شوی دی ځکه ویل کېږي چې د دې نه دروازو تر شا په دریو مهمو موضوعاتو باندې تصامیم نیول شوي دي. ایران په هکله د اسرائیل د سوریې نه د امریکا څنګه استفاده به ترې نه کوي، د ترکیې په مقابل کې آینده کې د سوریه به کم رول لوبوي او په لبنان او په د عراق په ساحه کې به داسې لوبه لوبوي. نو په دې اساس باندې د دې ناستې نه ترکیه ډېر زیاته وارخطا ده او شاکي ده. د همده اساس باندې دوی اوس ترکان غواړي که چېرته ممکن سوریه د دوی په مقابل کې د امریکې په اشاره که مورانۍ وکړي دوی به د ایران تر څنګ ودرېږي او همدې اساس باندې اکان فیدان ډونالډ ټرمپ ته دا مشوره ورکړې ده چې د ایران د اتومي موضوع سره د عقل او منطق نه باید کار واخیستل شي، مصالحت امیزې لارې نه باید کار واخیستل شي، د زور لاره درسته نه ده او دا لاره د په حساب نه تاییدوي او تقاضا کوي چې دغه مسله چې ده عقلاني باید حل کړلی شي. نو دا موضوع داسې ښکاره کوي چې د دې موقف که چېرته الجولانی چې د دوی د لاس نه خویږي او CIA او اسرائیل مکمل د دوی په مقابل کې سیمه کې استفاده دي نه کوي چې هم د لبنان په مسله کې هم د فرزند ایران په مسله کې او هم د ترکیې ته چې آینده کې د پلان لري د وهلو او نه غواړي چې ترکیه په غزه کې شامله وسی، د هغې کې الجولانی د دوی لاسپوسه هغه مرغه چې دوی تربیه کړی دی نن ترې استفاده کوي او نن خو تاسو هغه کلیپ هم لیدلی چې الجولانی سر ټیټوي او ډونالډ ټرمپ ورته عطر وهي. نو زه دې ته حیران یم چې دا بعضې وایي چې دا نه غلام نه دی او دا ډېر هوښیار سیاستمدار دی. سیاستمدار همداسې چې باسکټبال د جنرال سره کوي عطر ورته د ډونالډ ټرمپ وهي. نو که تاسو د دې ته وایي چې دا دغه دی نو بیا غلامي څه ته وایي، جاسوسي څه ته وایي او دا دومره یې ده دا چې جهاد ویلې ده کوو د امریکایانو په مقابل کې دا جهاد یې چېرته لاړه او که بیا د ده دا هوښیاري ده د امریکا په مقابل کې چې دا د امریکا سره فرزند سازش کوي نو بیا خو خیر دا تاسو معنا دا ده چې تاسو امریکا غواړئ نو دا جهاد مسله بیا ناقصه او باطله ده چې تاسو دا دعوه لرئ چې جهاد د امریکا په مقابل کې شوی دی. نو دلته د دوه مخیزه او دوه رنګي لوبه چې د بعضې مسلمانانو چې ماته په ظاهره مسلمان خو په باطن کې منافقین ښکاري دا د هغوی دریځ دی. راځم د حسن علي ورور یو پوښتنه کړې ده چې امارت اسلامي د ټپي پروژې په چټکۍ سره کار روان کړی دی، آیا دا پروژه به کامیابه شي ځکه چې اوس هلته بلوچ او TTP ځواکونه له لوري وسلوال جنگ روان دی، که دا د ګازو پایپ
که په نخه کې دا پروژه کامیابېدی نشي امارت اسلامي خپل وخت ضایع کوي. د متعلق باندې چون ما مفصلې برنامې کړي دي او ما په دې کې خپل نظر ښکاره ویلی دی چې اسلامي امارت خو دا کار شروع کړی دی دوی تر چمنه پورې دا خپل پیپ ازغلولی شي یا یې غځولی شي. د هغې ځینه تر هندوستان تر سرحده پورې دا د پاکستان دنده ده چې دا به وغځوي او پاکستان د دې ګیس ته ضرورت لري ځکه د پاکستان سیستم لګیا دی مخ په ناکامېدو دی د هغې فابریکې د منځه په تلو کې دي ځکه ګیس او پټرول دغه ورته نشي رسولی نو هغې دې پیپ ته ضرورت لري مګر چون دغه پیپ بیا ځي هندوستان ته او هندوستان د پاکستان نه زیات ګیس د ده نه په بیه اخلي او د هغې نور هم فابریکې قوي کېږي او تکړه کېږي دوی د ده لپاره چې په هندوستان ته دا لار نشي خپله پاکستان هم پکې بندیزونه اچي او نه غواړي چې دا هلته ورسېږي. د افغانستان په دې کې که فرضاً دا پیپ تر چمنه تیر کړي او پاکستان یې پرې نه دي چې دا تیر شي نو د افغانستان دا مصرف ټول بې ځایه دی ځکه چې دا ګیس د افغانستان لپاره خو نه دی. افغانستان خو د ده نه یو خو دا دی چې 400 میلیونه ډالره یې د تېرېدو کرایه د کال اخلي یعنې ترانزیت کرایه اخلي بل دا د 5 میلیونه سکویر میټر کیوب دغه کوي د ده دغه اخلي په حساب ګیس اخلي چې افغانستان به ترې استفاده کوي دغه دوه ګټې افغانستان ته رسیږي که دا تیر شي که تیر نشي افغانستان د دې پیپ کې د ګیس نشي راتېرولی ځکه افغانستان دومره پیسې نه لري چې دا په بیه واخلي او خپل خاورې ته یې راتېر کړي او پیسې ورکړي. بنان که دا پاکستان ته تیر شي نو افغانستان ته یې ګټه اخیستی شي. اوس خبره دا ده که دا پیپ افغانستان تیر کړي او هلته پاکستان خپل پیپ د هندوستان د قصد ته تیر نه کړي وځان هم به تباه کړي او هندوستان ته هم وایي چې نه ورتېرو بیا په افغانستان دا مصرف بې ځایه دی دا خواري یې بې ځایه ده. راغلم دې ته چې تاسو ویلې چې مجاهدین به دا پیپ وایي او افغانستان کې دا پیپ په دې نه تېرېده چې طلبایو کرامو دا نه پرېښوده چې دا تیر شي وارننګ یې ورته ورکوه خو که اوس فرضاً پاکستان ورانه ونه کړي مجاهدین ورانه نه کوي ځکه چې دا د افغانستان په ګټه دی. اسلامي امارت مجاهدین او د ټي ټي پی چې مجاهدین د اسلامي امارت سره بیعت لري هغه د دې مخالفت په دې نه کوي چې دا پیپ د افغانستان په ګټه تمامیږي او د هندوستان په ګټه تمامیږي چون هندوستان هم د مجاهدینو ملاتړ کوي او اسلامي امارت هم کوي نو بناً د مجاهدینو د خوا نه د پیپ ته خطر نشته. خطر چې دی خپله د آیسای د پاکستان د خوا نه دی چې هغې په دې کېدی شي دا تیر نه کړي چې یو هندوستان ته یې ګټه وانه خلي بل افغانستان ته یې دي دا 400 میلیونه ډالر او 5 میلیونه مکعب میټر دا ګیس چې دی دا افغانستان ته ونه رسیږي نو دا خطر موجود دی. هیله ده چې تا ځواب شوی اوسي. محمد رفیع الله غزنوي ورور وی آیا دا حقیقت دی چې ترکیه دوباره کوشش لري چې لوی ترکیه او د ترکیه عثماني دغه دوباره ژوندی کړي؟ بالکل د طیب اردوغان راتګ همدغه د اشاره ورکول او غربي نړۍ د دې نه ورخطاو چې که ما بعد دا به د ترک عثماني د ژوندي کولو کار وکړي. همدې لپاره دی په سوریه کې خپل فعالیت وکړي د ایران په مقابل کې په عراق کې په سومالیا کې په لیبیا کې د دې دا اشارې وي چې دی به بیرته د ترک عثماني د ژوندي کولو په هڅه کې دي. همدار د علت د چې سومالیا کې د خپل نظامی اډې جوړې کړلې ترکیې په لیبیا کې دا کار وکړ همدارنګې په سوریه کې تاسو ګورئ چې خپل اډې دوباره په شمال دغه کې فعالې کړلې ترکیې نو بالکل دی دا کوشش دی خو آیا کامیاب بشي نه نشي کامیابېدلی ځکه چې اردوګان وخت کم پاتې دی. اردوګان نه بعد چې څوک راځي هغه په دې لاره مخکې نه ځي او دی په دې تګ کې خپل ناکامه شو. دویمه پوښتنه همدا ده چې همچنان هندوستان وزیر دفاع ویلي چې د آینده کې د سندور جنگ به تاریخ او جغرافیه بدله کی. او هندوستان دا بالکل دا پروګرام لري چې پاکستان باید تجزیه شي مګر هم دا پروګرام نه لري چې پنجاب د پاکستان چې دی دا په خپل پنجاب سره یوځای کړي ځکه دا کوشش د دوی ته په ضرر تمامیږي. الته خالستان موضوع ده نو د هندوستان د ټوټه کېدو دغه کیږي ځکه چې دغه پنجاب چې پاکستان ټوټه کیږي دا انګلیس غواړي یعنی وړوکی پاکستان به پاتې کیږي نو د دې لپاره هندوستان د پاکستان ټوټه کول جغرافي تغییر خبر چې کوي بالکل دقیقه کوي ځکه پاکستان نه پاتې کیږي اما وړوکی پنجاب یعنی وړوکی پاکستان به پاتې کیږي هغه کې به هندوستان مداخله نه کوي ځکه چې د هندوستان او د انګلیس روابط ډیر زیات خدي او دا حساب امریکا انګلیس ته ورکوي چې انګلیس هم خفه نشي ځکه چې د پاکستان تر شا انګلیس ولاړ دی
دی که پاکستان د منځه ځي انګلیس خو خپله برخه غواړي چې امریکا ته وایي چې دا شیان د منځه وړي نو ما برخه خو راکړه نو پنجاب دغه برخه ده. اسرائیل هم کوشش لري چې لوی اسرائیل جوړ کړي یعنی ګریډر اسرائیل چون اسرائیل نقشه اسرائیل بزرگ یا لوی اسرائیل دا د دوی په برنامو کې ده. بالکل اسرائیل په پلان کې لري د هغه عقیدوي لحاظ نه دوی دا مفکوره ده، دینی لحاظ نه دوی دا مفکوره ده، د دوی خپل په تورات کتاب کې د دوی سره دا وعده ده چې دا به بیرته ده کیږي او زمونږ تاسو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هم دی چې اسرائیل به یو وخت کې دا قوت به پیدا کوي، دا سیمې به نیسي تر مدینې منورې دا ساحې به نیسي، بیا پس د هغې نه به بیرته دې سره جنګ کېږي. دا چې موږ تاسو وایو چې د آخر زمان کې مهدي علیه السلام راځي دا بیا د مهدي علیه السلام د جنگ نه بعد بیا د عیسی علیه السلام راکوزیږي، بیا د هغې حکومت کېږي، بیا دغه تسلسل دغه داستان همدا دی چې دا شی دی دا دی چې د ترکیې موضوع واقعیت نه لري چې بیرته هغې حالت ته لاړ شي، خو د هندوستان موضوع چې تاسو ویلې ده دا درسته ده، دا کار کیدونکی دی. د اسرائیل موضوع چې ده دا تاریخي او مذهبي مسله ده چې په دې باندې اسلامي علما هم دغه لري خپل نظریات او دغه لري. تاسو د ډېر علماو کلیپونه لاړ شئ واورئ په دې څه کې بالخصوص ډاکټر اسرار احمد کلیپونه چې د اسرائیل بیرته څنګه لویږي او مسلمانان باندې څه حالت راځي اسلامي نړۍ باندې دا تاسو هغه وګورئ، تاسو ټول معلومات درکوي. بیا تاسو دا پوښتنه کړئ چې محمد نبي عمري وایي چې نور الله نوري هم د مرزونو په حق کې دا خبره وکړله چې زموږ مرز به تر پنجابه پوري. بالکل دا زموږ تاریخي دعوا ده او دا شی به په حقیقت مبدلیږي، لوی افغانستان به جوړیږي او موږ خپل سرحدونه ترلاسه کوو. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.